بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیا مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو د فزیک مضمون دویم لوست د اندازه کولو تر عنوان لاندې ولوستی. راځو نننی درس مو په دې ویډیو کې به انشاءالله الرحمن موږ تاسو د عدد لیکلو علمي طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو چې عددونه په ساینټیفیک میتود سره ولیکو یا هم په علمي طریقه سره یې ولیکو، یعنی د عدد لیکلو علمي طریقه نن انشاءالله الرحمن زده کوو. راځو د عدد لیکلو علمي طریقې ته. د عدد لیکلو علمي طریقه څنګه ده؟ د عدد لیکلو علمي طریقه د عدد لیکلو علمي طریقه موږ تاسو په اندازه کولو کې د ډیرو لویو او ډیرو کوچنیو مقدارونو سره مخامخ کیږو. د مثال په توګه سره د ځمکې او لمر ترمنځ فاصله مثلا دا یو ډیره لویه اندازه ده، او یا د یوې کوچنۍ ذرې کتله چې دا بیا ډیره کوچنۍ اندازه ده، یعنی د یوې ذرې کتله که چیرې موږ راواخلو دا بیا ډیره کوچنۍ اندازه ده. اوس نو دلته دغه قیمتونه چې مثلا یو د ځمکې او لمر ترمنځ فاصله ده چې ډیره زیاته ده، بل بیا د یوې ذرې کتله ده چې ډیره کمه ده، د دې لیکل په اشاریې او یا د ډیرو صفرونو سره لیکل چې دي دا یو څه مشکل کار دی، او همدارنګه دا زیاتره امکان لري چې تېروتنې هم په دې کې رامنځته شي. د دغه مشکلاتو د لرې کولو لپاره د علمي طریقې څخه استفاده کیږي. د دې مشکلاتو د لرې کولو لپاره د چی څخه استفاده کیږي؟ د عدد لیکلو د علمي طریقې څخه استفاده کیږي. د مثال په توګه سره که x چیرې یو عدد وي، یعنی د عدد لیکلو علمي طریقه داسې ده چې که چیرې x چیرې یو عدد وي، نو د x چې دی دا خپله مساوي کیږي په a ضربې 10 په توان د n سره. د x خپله مساوي کیږي په چی سره؟ په a ضربې 10 په توان د n سره. یعنی دغه x چې دی x که چیرې څه شوی یو عدد وي، که چیرې x څه شوی x خپله یو عدد وي، نو د x مساوي کیږي په a ضربې 10 په توان د n سره. په دغه طریقه سره موږ کولی شو چې څه شي ولیکو؟ دغه عدد په علمي طریقه سره ولیکو. اوس نو په دې کې a څه شي ده، همدارنګه n څه شي دي، 10 خپله ثابته ده. اوس په دې ځای کې که چیرې موږ n ته راسو، n چې دی هغه داسې یو عدد دی چې دا خپله شامل دی په څه رقم عددونو کې؟ دغه عدد خپله شامل دی په تام عددونو کې، یعنی n چې دی هغه خپله یو تام عدد دی. n چې دی هغه خپله څه شي دی؟ هغه یو تام عدد دی. همدارنګه دغه e چې ده دا به خپل ځان ته یو قانون لري. دا e چې ده خپل ځان ته څه لري؟ یو قانون لري. هغه قانون یې داسې دی چې دا e چې ده دا به یا لویه او یا مساوي د یو سره، یا به دا ای چې ده دا به یا لویه وي تر یوه، یا به د یوه سره مساوي. همدارنګه کوچنی به وي تر چا؟ تر لسو. د ای دپاره قانون داسې دی چې ای باید داسې یو عدد وي چې دا به تر یوه کوچنی، البته لوی او یا مساوي، او یا به تر لسو سره کم یې کوچنی به وي. او خپله n چې دی هغه داسې یو عدد دی چې هغه باید سره کم وي، هغه باید شامل وي په چا کې؟ په تام عددونو کې. یعنی n چې دی هغه باید څه شي وي؟ n باید خپله یو تام عدد وي. او همدارنګه د ای دپاره قانون داسې یو ډول دی چې دا باید سره کم وي مساوي یا لویه وي تر یوه، او یا باید سره کم وي کوچنی وي تر لسو. که چیرې دغه قوانینو ته موږ فکر وکړو، د دې پر اساس باندې موږ کولی شو چې یو عدد په ساینټیفیک میتود یا په علمي طریقه سره ولیکو. د مثال په توګه سره مثلا راځو یو څو عددونه دي دا موږ په علمي طریقه سره لیکو. مثلا لومړنی عدد دی د مثال په توګه سره مثلا 50,000. لومړی عدد دی مثلا 50,000. دغه 50,000 موږ راځو په علمي طریقه سره لیکو. څنګه دا په علمي طریقه سره لیکلی؟ د دې لپاره دا خپله په دا معادله کې مو x سو، دا مو څه شي سو؟ دا مو x سو خپله چې x مساوي کیږي باید په څه شي سره؟ x مساوي کیږي په a ضرب 10 په توان د n سره. اوس د a عدد چې کله موږ ټاکو دا باید سره کم یې. د a عدد چې کله موږ ټاکو دا باید د یوه سره مساوي یا هم لوی وي او تر لسو کوچنی وي. نو موږ نوس کولی چې 50 وټاکو. راځو دا به څو وټاکو؟ دا به 15 وټاکو. دا به څه وټاکو؟ 15 دا چې څنګه دا درته وایم.
د هغه څخه وروسته پسې راځو د هغه کوم عددونه چې دي مثلا دغه عددونه څه به کوو حسابوي. د عددونه څه به کوو حسابوي. 15 ضرب لس په توان د 4. 15 ضرب لس په توان د 4 مو څه شو؟ 15 ضرب لس په توان د 4 مو د دغه عدد هغه علمي عدد شو یا په ساينټیفیک طریقه سره داسې لیکل کېږي. دا نو ما څنګه ولیکئ؟ څنګه مې دا 50,000 داسې په علمي طریقه سره ولیکل؟ راځو د دې طریقې څنګه کولی شو چې یو عدد د چی څخه د یو عادي عدد څخه واړوو چې ته علمي عدد ته یا هم علمي د یو عدد څنګه کولی شو په علمي طریقه سره یې ولیکو. دلته دغه عدد ته که چیرې موږ راسو په نظر کې ونیسو د 50,000 د 50,000 درلودونکي د یوې اشاریې دي. اوس نو دا چې دا اشاریه دلته نه ده ذکر شوې نو واضح خبر دی چې اشاریه به څو وي؟ 0 وي. 50,000.000. په دې ځای کې د دې لپاره چې زه دغه عدد په علمي طریقه سره ولیکم دغه اشاریه باید رامخته کړم. د اشاریه باید څه وکړم؟ رامخته کړم. نو د اشاریې د رامخته کولو لپاره مې داسې وکړله چې د اشاریه مې مثلا راوړله پر دې ځای باندې اشاریه مې څه وکړه دلته مې راوړه. اوس که اشاریه دلته راوړم نو خو 50 کېږي او دغه عدد خو باید زه خو د ا عدد ټاکمه نو د ا عدد خو قانون درلودلی نو د اشاریه مې راوړله دلته. دا چې مې کله دلته راوړه د ا عدد مې پیدا کړي چې ای مې څو شوله؟ 15 شو. ای مې څو شوه؟ 15 شو. ای خو 15 شو. راځو پسې اوس دلته راځو پسې چې شته دغه ته د لسو توان ته یا ان ته راځو. د ان د ټاکلو دپاره هر څو عدده چې مو اشاریه چپه طرف یا رسته طرف ته وړې وي. هر څو عدده چې مو اشاریه چپه طرف یا رسته طرف ته وړې وي. اوس نو که چیرې رسته طرف ته یوسم معنا دا چې غټ عدد څه به کومه په علمي طریقه سره لیکم نو ان به څه رقم وي؟ مثبت به وي. که کوچنی عدد په علمي طریقه سره لیکم نو ان به څه رقم وي؟ ان به خپله منفي. اوس نو غټ او کوچنی معنا څه شي؟ معنا دا چې که مثلا موږ اشاریه کومې خواته وړو که اشاریه رستې خواته وړو معنا دا چې غټ عدد دی ان به څه رقم وي؟ مثبت وي. که اشاریه چپې خواته وړو معنا دا چې ان څه رقم دی؟ منفي دی. ولې؟ ځکه عدد به څه رقم وي؟ کوچنی دی. اوس دا اشاریه چې مې دې خواته راوړله څو عدد مې اشاریه دې خواته یوړه؟ 1 2 3 4 څلور عدد مې اشاریه څه پوکړه رستې خواته مې یوړه. نو زه راځم نو لس په خپل ځای لیکمه 15 ضرب لس اشاریه مې څو عدد دې خواته یوړه؟ 4. 15 ضرب لس په توان د څو؟ 4. دا سو د دغه عدد څه شي؟ هغه علمي طریقه یعنی په دغه رقم طریقه سره موږ کولی شو چې دې څه وکړو؟ ولیکو. راځو مثلا دویم عدد ته. یو دویم عدد راخم د مثال په توګه سره څو دی؟ مثلا 38,000 مثلا 38,403 صحیح دی. دا مې اکس دی. اکس اوس په چی باندې بدلوم؟ په ساينټیفیک عدد باندې بدلوم. اوس چې دی کله په ساينټیفیک عدد باندې بدلوم نو د ساينټیفیک عدد د بدلیدلو دپاره مې مخکې درته وښوول هر عدد درلودونکي د یوې اشاریې دی. دا عدد هم درلودونکي د یوې اشاریې دی. راځم لیکم 38,403.0 مثلا. دغه عدد چې زه کله په علمي طریقه سره لیکم د دغه عدد د علمي طریقې لیکلو لپاره بیا راځو اول ا ټاکو. ایچ کله ټاکو خپل ځان ته قانون درلودلی هغه قانون په عملي کولو سره راځو اشاریه چې د هغه راوړو دې ځای ته یې څه وکوو؟ دا انتقالوو. اشاریه چې مو کله دلته را انتقال کړه بر به دا څو سي؟ 3.843 بس. اشاریه مو را انتقال کړه دلته عدد څو په لاس راغلی؟ 3.843. اوس نو اشاریه چې مو هر څو نښانې څه به کړې وې؟ رسته طرف ته وړې وې نو د ان شمېر مو هماغه اندازه سره. نو راځو پسې چې شي ټاکو. لس خو خپله یو عدد دی. راځو پسې لیکو چې ضرب لس په توان د څو؟ په توان د ان. ان څو دی؟ ان د اشاریې هغه عددونه دي. 1 2 3 4 څلور عدد مې اشاریه خواته وړې ده نو دلته چې شي لیکو ان مقدار چې دی هغه خپل مساوي کېږي په 4 سره. نو د دغه عدد علمي طریقه چې ده هغه په دا رقم سره ده چې 3.843 ضرب لس په توان د 4 سره. دا دې چې شي سوله علمي طریقه یې سوه. اوس به نو تاسې وایاست چې دا عدد خو د دغه لومړني سر څخه لومړی چې کوم عدد و دا خو تر هغه لوی سو تر هغه ډېر ځای ونیوی
نو ولې د علمي طریقې استعمال ځای چیرې دی؟ یا د مثال په توګه د دې ګټه دلته څه شي سوله؟ ما مخکې درته ویله چې علمي طریقه چې ده هغه عموما د ډېرو لویو یا هم د ډېرو کوچنیو عددونو په استعمال کې یا په لیکلو کې زموږ سره مرسته کوي. پر دغه عددونو باندې موږ څه کوو؟ تکراروو یې، پر دې باندې یې زده کوو. هغه څخه وروسته چې راځو مثلا بل مثال ته. یو بل مثال دی، د مثال په توګه سره څو دی؟ 8 اووه مثلا 0 0 0 0 عدد دی. دغه عدد مثلا زه په چی باندې بدلوم؟ اتلک اویا زره عدد دی. دا مثلا موږ په علمي طریقه سره لیکو. نو x مساوي کیږي یا دغه عدد مساوي کیږي په چی سره؟ په علمي طریقه لیکل چې لیکو قانون ته راځو چې مساوي کیږي په ضرب لس په توان د n سره. د n ټاکلو لپاره قانون وو چې تر لسو به کوچنی وي، تر یوه به سره کم یې لوی به یا به مساوي. نو دې لپاره اشاریه راوړو دې ځای ته. نو دا به څو سي؟ 8 اشاریه څو؟ 8 اشاریه. اشاریه هم څو عدد اخواته یوړله راسته طرف ته؟ 1 2 3 4 5 اووه خپله ثابت عدد دی او په خپل ځای ولیکو ضرب لس په توان د څو؟ اشاریه هم څو عدد اخواته یوړله راسته طرف ته؟ 1 2 3 4 5. نو لس په توان د 15. دا د عدد څه سوله؟ هغه علمي طریقه سوله. دا مساوي کیږي 8.7 ضرب لس په توان د څو سره؟ لس په توان د 15 سره. د هغه څخه وروسته راځو د دې څخه وروسته راځو د عدد لیکلو. دا خو د عدد لیکلو د علمي طریقې هغه یو څو مثالونه سوله، ساده ساده مثالونه یې سوله. راځو که چیرې په موږ ډېر کوچنی عدد ولرو او دغه کوچنی عدد موږ چېرته اړوو؟ په علمي طریقه سره یې لیکو. په هغه وخت کې به د چیز څخه استفاده کوو. راځو دې طریقې ته. د دې لپاره چې موږ په عدد لیکلو کې یو کوچنی عدد په لوی عدد بدل کوو، نو n چې دی دا یو خبر هم په یاد وي، n چې دی دا به هغه وخت چې کوچنی عدد په علمي طریقه سره لیکو n منفي راځي. او هغه وخت چې دا هغه وخت کې چې موږ کوچنی عدد څه شي کوو؟ داسې یو کوچنی عدد چې هغه د 0 مثلا یو عدد وي، او که چیرې بیا مثلا لوی عدد وي دا موږ اړوو، نو n چې دی هغه عموما څه شي راځي؟ مثبت راځي. لوی عدد معنا څه شي؟ لوی عدد معنا دا چې مثلا 3.4 مثلا داسې چې د اشاریې مثلا د اشاریې مخکې څه شي وي؟ یو عدد موجود وي، د اشاریې مخکې 0 نه وي. مثلا یو عدد دی وایي مثلا 0.0 مثلا 0.00083 وایي دا تاسو څه پوه کړئ؟ په علمي طریقه سره یې ولیکئ. اوس دغه عدد چې کله موږ په علمي طریقه سره لیکو، نو د دې لپاره داسې وایي چې دا عدد څه به کېږي؟ دا مساوي کېږي په چی سره؟ اشاریه دلته ده او موږ داسې قانون داسې ویلی وو چې چې ده هغه باید څه شي وي؟ باید کوچنی وي تر لسو او یا هم مساوي او یا لویه وي تر چا؟ تر یوه. اوس نو دا خو 0 دی، په علمي طریقه سره دا څنګه ولیکو؟ نو د دې لپاره به موږ راسو دا اشاریه به را انتقال کړو چیرې؟ و چپه طرف ته. دې خواته دا به څه پوه کړو؟ چپه طرف ته دی. دا چې مو کله چپه طرف ته دې ځای ته راوړله، نو دا عدد به سره کم سي. دا عدد به داسې راسي چې دا مساوي کېږي په 3.8. ثابت عدد دی، هغه ورسره لیکو. اوس نو راځو پسې چې شي ته 3.8 ضرب لس په توان د څو؟ لس په توان د n. n څه شي وو؟ n د اشاریه عددونو هغه مقدار وو. څو عدده مې اشاریه دې خواته راوړله؟ 1 2 3 4 5 5 عدده مې راوړل. نو دا به څه شي سي؟ لس په توان د 15. اوس نو دا خو یو اشاریه عدد وو، د اشاریه مخکې څه شي وو؟ 0 وو. او ما تاسو ویله چې کله کوچنی عدد وي د اشاریه مخکې 15 وي، یو ثابت عدد موجود 0 وي، یو ثابت عدد موجود نه وي، نو همیشه به د n توان سره کم راځي؟ n به سره کم راځي؟ منفي به راځي. نو دغه عدد چې دی د خپله مساوي کېږي په 3.8 ضرب لس په توان د منفي 15 سره. دا د دې عدد څه شي سوله؟ هغه علمي طریقه یې سوله. یعنی کله چې د اشاریې مخکې ثابت عدد نه وي، یعنی عدد نه وي بلکې 0 موجود وي، عدد نه وي بلکې څه موجود وي؟ یعنی 1 2 3 4 5 د دې څخه کوم عدد موجود نه وي، 0 موجود وي، نو د n چې دی هغه به څه شي راځي؟ منفي به راځي.
د دې څخه دغسې نور ډېر زیات مثالونه شته. تاسو کولی شئ چې پر دې طریقې باندې څه پوه کړئ، پر دې طریقې باندې حل کړئ. یعنې په لنډ ډول سره داسې وایو چې د عدد لیکلو علمي طریقه چې ده هغه د ډېرو لویو او ډېرو کوچنیو عددونو په لیکلو کې زموږ سره مرسته کوي. چې د دې عمومي قانون داسې دی چې اکس که چیرې یو عدد فرض کو، اکس که چیرې څه فرض کو، اکس که چیرې یو عدد فرض کو، نو اکس مساوي کېږي په ا ضرب لس په توان د چی سره ان سره. ان دپاره مې قانون درته ویلی که چیرې د اشاریې مخکې صفر وي نو د ان قیمت به څه رقم وي؟ د ان قیمت به منفي وي. که د اشاریې مخکې یو عدد موجود وي نو د ان قیمت به څه وي؟ هغه به مثبت. او دا چې څنګه کولی سو چې یو عدد په ساینټیفیک میتود باندې ولیکو، په علمي طریقه سره یې ولیکو، دا ټوله مې په دې لوست کې درته وښو. نو زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا پورې ښه ورځ.